أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها صدق الله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین. تشکری میکنیم از قاری صاحب، جهان سپاس و خوش آمدید میگیم آقای اسدالله کلا، معاون بخش بازاریابی افغان بیسیم و همچنان آقای زرین سلطانی، مسئول زون هرات افغان بیسیم. بسیار زیاد خوش آمدین. و احمد زکی قیس، پردک منیجر افغان بیسیم و همچنان برنده ما که امروز در اینجا حضور دارند، برنده 5 لگ افغانی از افغان بیسیم. و همچنان از معاون صاحب خواهش میکنیم که در رابطه به امی قرعه کشی صحبت کنن و همچنان ای پردک. مننه، ډیره مننه د لوی څښتن تعالی په نامه. نن ډیر زیات خوشحاله یم چې زما او زما درانه همکاران، هر یو زرین سلطانی صاحب زموږ د هرات زون مسؤل، احمد زکی قیس زموږ د دغه پچې اچونې مسؤل، او زموږ د لومړۍ میاشتې د پچې اچونې ګټونکی ښاغلی محمد ویس، تاسې سره د افغان بیسیم د فیسبوک پاڼې څخه په ژوندۍ بڼه غږیږو. موږ تل د هیوادوالو په چوپړ کې یو او په هر حالت کې د دوی تر څنګ ولاړ یو. افغان بیسیم تل خپلې ټولې ژمنې عملي کړي دي او هوډ لري چې د افغانانو د پرمختګ لپاره له غوره فرصتونو او باکیفیته چوپړتیاو څخه ګټه واخلي. افغان بیسیم د افغانانو ګډ کور دی او د هر پیرودونکي هرکلی کوي. د افغان بیسیم بخت او طالب پچاچونه د پیرودونکو څخه د مننې کولو په خاطر په لار اچول شوي چې د دې له لارې خپلو پیرودونکو ته با ارزښته ډالۍ وړاندې کوي. د افغان بیسیم بخت او طالب پچاونه د روان میلادي کال د اکتوبر د لومړۍ نیټې څخه شروع او د همدغه کال تر پایه دوام لري. نور د دغه پچاچونې په اړه به نور معلومات زما همکار زکی قیس تاسو ته وړاندې کړي. د افغان بیسیم سره اوسیږئ، ممکن راتلونکي ګټونکي تاسو یاست. مننه. تشکر. آقای زرین صاحب شما صحبت میکنین؟ یا زکی جان؟ آقای زکی. تشکر مدین جان. نخست از همه سلام خدا به تمام حضار گرامی که در اینجا هستند، برای برنده عزیز ما محمد ویس جان و برای تمام بیننده های ما که فعلا ما را از طریق صفحه فیسبوک افغان بیسیم به طور زنده تماشا میکنند، به همشان تقدیم میکنم. طوری که شما در جریان هستین، افغان بیسیم برنامه بخت و طالع را تقریبا 1 ماه پیش آغاز کردم و در مدت 1 ماه ما بیشتر از 800 برنده کردیت کارت مختلف داشتیم که برنده های کردیت کارت های 1000 افغانی، 500 افغانی، 2500 افغانی و 100 افغانی بودند و همچنان برنده های داشتیم، برنده های پول نقد 50000 افغانی که هر هفته ما قرعه کشی کردیم و برنده های ما انتخاب شد که برنده هفته اول ما آقای محمد اماد بود از ولایت سمنگان. برنده دویم ونه ګټونکی چې د 50000 افغانۍ ګټونکی شو ښاغلی نوررحمان و چې د لغمان ولایت اوسیدونکی و، او د دریم ونه ګټونکی ښاغلی اسدالله و د قندهار ولایت څخه، او د څلورم ونه ګټونکی سید نعمت الله آغا و د هلمند ولایت څخه، او د پنځمې ونې ګټونکی چې د پرون موږ پچاچونه وکړه ښاغلی روزي محمد دی، هغه هم د هلمند ولایت څخه دی چې دوی ټولو ته موږ مبارکي وایو. او اوس به دغه مراسم ته چې موږ ټول راټول سوي یو، زموږ د میاشتنۍ ګټونکی چې د 500,000 افغانیو ګټونکی شوی دی ښاغلی محمد ویس دی. نو که تاسو هم غواړئ چې ګټونکی شئ نو تاسو نه هم هیله کیږي، ډېر اسانه دی. تاسې په د پچاچونه کې هېڅ کوم هغه ته ضرورت نه لرئ چې کوم کوډ ووهئ یا د فعالولو کومه طریقه یي. تاسې مستقیم کولی شئ چې په هره اونۍ کې 90 افغانۍ مصرف کړئ او د پچاچونو کې تاسې ګډون وکړئ
او ګټونکي شئ. نو تاسو هم څومره ډیر مصرف کوئ همومره ډیر چانس هم ډیریږي په چاچونه کې. نو بیا هم ټولو ته مننه، ټولو څخه مننه کوم چې موږ سره یاستئ، ټوله پیرودونکو څخه، او ټولو ته دا پیام لرم چې تاسو هم زموږ راتلونکي ګټونکي شئ او موږ سره اوسئ. ډیره مننه. تشکر. شرکت مخابراتی افغان بیسیم اولین شرکت مخابراتی در افغانستان بود با بیشترین مشتری و ارائه خدماتی که کرده همیشه به صورت شفاف بوده و همچنان قرعه کشی هم به صورت شفاف بوده. ما خواستیم که کسی که برنده میشه در ایما و برنده 5 لک افغانی در این برنامه با خود داشته باشیم. خوب در این لحظات میخوایم که آقای زرین سلطانی صحبت داشته باشن. ببخشید یک چیز یادم رفت، ما برنده های 500,000 و برنده بزرگ که ما داریم که ان قریب ما قرعه کشی خواد کردیم، مدت زمان محدود است، شما میتونین اشتراک بکنین که او برنده 2 میلیون افغانی است که به زودی اعلان میشه و شما چانس از دست ندین. تشکر. همین خوش چانس بودن هم یک هیجان داره نه؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند منان. من به نوبه خود میخوایم که اول خو از منیجمنت و مدیریت شرکت مخابراتی افغان بیسیم تشکر کنم که همیشه حسن نیت برای خدمتگزاری بر مردم شریف افغانستان دارم و در این وقت امروز خرسند هستم که برادر محترم ما یکی از خوششانس ترین افراد می باشه که امروز لایق 500,000 افغانی یا 5 لک افغانی میشوند. آقای ویس جان هستند و از طریق فیسبوک میخوایم یک پیام برای تمام شهروندان عزیز هرات و تمام افغانستان برای مردم شریفشان داشته باشم که در برنامه بخت و طالع شرکت کنین و انشالله کلتان خوش شانس هستین و این بار چانس همراه هرات یاری کرده که آقای ویس جان مبلغ 500,000 افغانی را خوش شانس شدن. برشان تبریک میگوییم و تشکر از تمام همکارایی که زحمت میکشند اینجا و روز و شب کار میکنن برای مردم و برای کشور عزیز ما افغانستان خدمت میکنن. از این عبادت بزرگتر و اجر عظیمتر خداوند نصیب کلتان بکنه و من به نوبه خود برای کلتان تبریک میگم و برای ویس جانم تبریک میگم. تشکر لطف کردین و یک خواهش دارم که ویس جان وقتی در ایراد میره با 500,000 افغانی انشالله دیگه دوستارا، دیگه همکارا، دیگه فامیلا کلشان تشویق کنند که در برنامه سهم بگیرند و انشالله کم ما و کرم شما انشالله. تشکر. زنده باش. به حال از آقای مهدی زاده مدیر بخش مارکتینگ و ایکل صاحب شما، زرین صاحب و زکی جان اما جایزه را تقدیمشان کنن. خوب اگر رمی لحظه شما میخواین صحبت کنین که چقدر هیجان دارین و چقدر خوشحال هستین. میگن کسی که تلاش کنه واقعا پاداشش میبینه. آیا شما تلاش هایتان نما قدر بیشتر تلاش کردین که امروز نتیجه شدیدین یا خیر؟ بله، در قدم نخست تشکری میکنم از هیئت رهبری شرکت مخابراتی افغان بیسیم و کارمندای محترمشان. واقعا یک شرکت افغانی است که در این شرایط سخت مردم خدا کمک میکنه، دوستشان داره. زنده باشن، خداوند توفیقشان بده. و من هیچ باورم نمیشد روزی که برای من تماس آمد گفت شما برنده 500,000 افغانی شدین. دیگه تایی که من رفتم باز از خود نمایندگی هرات معلومات کردن، گفت بله واقعیت داره شما برنده شدید. دیگه برنامه کاملا شفاف است، واقعیت شفاف است برگزار شده. تشکر میکنم، بازم زنده باشین، قربان شما کدام وقت تا خوش چانس شدین در زندگیتان یا این اولین بار است؟ اولین بار است دو تو برنامه. چی احساس دارین شما؟ فعلا هیجانی هستم به خاطر از اینکه تا که چکنه گرفت دیگه تا تو برنده نشده بودم دو تو یک برنامه. خداوند همیشه شما را خوش چانس داشته باشه با تمام همکاران ما که اینجا واقعا تلاش میکنن به خاطر ارتباط دادن ما و تمام افغان ها با هموطنانشان. خوب دعوت میکنیم از آقای مهدی زاده و شما عزیزانی که اینجا حضور دارین چک تقدیم برادر ما کنن. چک 5 میلیون افغانی، 500,000 افغانی، البته 5 لک افغانی. آقای مسعود
بیا. تبریک باشه، بسیار زیاد تبریک باشه. رفت و می رود هنوز، هر کی به هر کجا بود تکیه به زندگی مکان، عمر وفا نمی کند. همیشه در زندگیتان خوشچانس و خوشطاله باشین. شما هم فراموش نکنین البته در قرعه کشی بخت طالع اشتراک کنین. در هر هفته بیشتر از 90 افغانی مصرف کنین و شما هم شامل این قرعه کشی میشین. تشکر از شما.